په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو زیاتوالی د خلکو او پانګوالو اندېښنې راپورته کړي دي. دلته د هرې ورځې په تېرېدو د لومړنیو موادو بیې پورته ځي چې دې چارې پر خلکو ورځ سخته کړې ده. په کندهار کې یو شمېر پانګوال وایي هېواد د اقتصاد له اړخه په بحراني حالت کې دي او له دې حالته د وتلو لپاره دولت اړ دی چې پر اغېزناکو اقتصادي طرحو کار وکړي. د کندهار د معدن او صنایعو خونې مخکنی مرستیال او یو تن پانګوال نعمت الله نعمت وایي دوی د یو ټیم په شکل د افغانستان اسلامي امارت ته د اوسني اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره طرحې وړاندې کړي دي، خو په خبره یې لا تر اوسه یې وړاندې سوو طرحو ته پاملرنه نه ده سوې. ښاغلي نعمت وایي حکومت ته په وړاندې سوو طرحو کې په هېواد کې د لومړنیو موادو له اړخه پر ځان بساینې او د خصوصي سکتور پر هر اړخیز ملاتړ ټینګار سوی. که چیرې دغه طرح عملي سي د دولت د اوږو څخه یو ډېر دروند بار پورته کیږي او د ولس لپاره به یو ډېر اساني، یعنې زموږ دواړې طرحې دا که د خصوصي سکتور د ودې د ملاتړ د خوندیدو لپاره طرحه ده او دا که مو د غذایي موادو د بحران د کنټرول طرحه ده. په دواړو طرحو کې ګټې درې اړخیزه دي، هم به ګټه نظام ته وي، هم به ګټه ولس ته وي او هم به خصوصي سکتور ته وي. دا چې موږ تر چارواکو د کوچني وترلو پورې دا شی رسولی دی او موږ ته د هغې خوا څخه نه یو زرغون څراغ راکول سوی دی او نه د عمل دپاره کومه ژمنه راسره سوې ده. موږ ته خپل هم دا سوال دی چې آیا دوی یو بدیل لري او که زموږ پر هغې باندې اعتماد نه لري. پانګوال خیرګل افغان هم د هېواد اوسنی اقتصادي حالت د اندېښنې وړ بولي او په خبره یې آن په تیر جمهوري نظام کې د دې حالت راتګ پیشبیني کړی و او د حل لارې یې ورته وړاندې کړي وې. موږ چونکې په خصوصي سکتور کې کار کوو، عملا دخیل یو، دلته د ټولو اړخو سره بلد یو، موږ یوه ډېره جامع هر اړخیزه طرحه وړاندې کړې ده چې دغه طرحه به انشاءالله وکولی سي د افغانستان ننني ټول مشکلات بالخصوص اقتصادي برخه کې د حل و فصل کې دا طرحه پر داسې یو اساساتو باندې بنا ده چې هغه د افغانستان د بطن څخه دي، هغه د افغانستان پر منابعو، د افغانستان پر اساساتو، پر امکاناتو باندې ولاړ دي. هیڅ نوع بهرني مرستو، بهرني کومکو، بهرني منابعو ته موږ بیخي ضرورت نه لرو. بل لور ته د کندهار د اقتصاد رئیس مولوي عبدالسلام بریالی وایي د یادو پانګوالو له لورې اقتصادي طرحې ورسېدلي او له لوړپوړو چارواکو سره شریکې سوي دي. کندهار ولایت کې چې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره کم څوک کار کوي چې هغوی خصوصي سکتور تقویه کوي، ترڅنګ موږ د هغوی سره اوږه په اوږه باندې ولاړ یو او یادې طرحې چې دوی یې لري موږ پخپله لوستې دي او د اقتصادي شورا د مشرانو سره مشرک کړي دي. البته طرحې یوازې نه د دې دپاره نه چې دا یو قانون دی، هره طرحه لوستل کیږي او هغه برخه ځینې اخیستل کیږي چې هغه په حقیقت کې اقتصادي بحران له منځه یوسي، عمل ورباندې کیږي. په دې وروستیو کې خصوصا د غذایي او سون توکو بیې په ټوله نړۍ کې د پورته کېدو په حال کې دي. تر ټولو مهم یې غنم دی چې د هند په څېر ځینو لویو هېوادونو یې ان پر صادرولو بندیز لګولی. د پانګوالو دا وړاندې سوې طرحه چې د لومړنیو موادو له اړخه پر ځان بساینې او د خصوصي سکتور پر ملاتړ ټینګار کوي، ښایي په اوږد مهال کې د هېواد د اقتصادي ستونزو په مخنیوي کې مفید تمام سي. بریالی فیضي، ژوندون ټلویزیون، کندهار.